السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ټول محترم و معززو، الله سبحانه وتعالی مو د ایمان ترڅنګ نور ایمان او حلاوة الایمان هم نصیب کا، او الله سبحانه وتعالی مو په موفقیت و مقبولیت کی لا متناهی برکات نازل فرمایا. الحمدللہ رمضان المبارک دی، هر لمحه د رمضان المبارک ډیره زیاته قیمتي ده، یو طلایي چانس دی چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته راکړی دی. نو چې داسې نشي چې شپه په خوراکونو او خوبونو کې تېره شي او ورځ به په خوبونو او لهو لعب کې تېره شي، بلکې دا د عباداتو د سیزن میاشت ده چې څومره کېدی شي قلت الطعام خوراک پکې راکم کو د ضرورت مطابق، قلت المنام خوب پکې راکم کو د هغې په ځای باندې طاعت او عبادت ته زور ورکو، تلاوت، ذکر، درود شریف، او دغه شانته قلت الکلام د دنیا خبرې پکې کمې کو، او د دین خبرې خو چې څومره ډېرې کولی شو او د دې شو کومه ښه خبره ده. او قلت الاختلاط مع الانام د خلکو سره دنیوي ناسته پاسته دا کم وکړو. دا څلور خبرې اصول د تقوا دي. الله سبحانه وتعالی د روژې حکمت دا ذکر کړی سورة البقره کې چې لعلکم تتقون، په تاسو باندې په دې خاطر باندې روژه فرض کړی شوې ده چې په تاسو کې تقوا پیدا شي. او اصول د تقوا د څلور خبرې دي: قلت الطعام خوراک کمول ضرورت مطابق، او دغه شانته قلت المنام خوب کمول د الله دپاره بس د ضرورت مطابق، او قلت الکلام د دنیا خبرې کمول د الله دپاره د هغې په ځای باندې د دین خبرې کول او اورېدل، او قلت الاختلاط مع الانام د خلکو سره ناسته پاسته دنیوي دا کمه. او د اخري دوه خبرې بیا خصوصا په اعتکاف کې الله پاک بنده ته ډېر اسانوي. الله سبحانه وتعالی د خپله خوږه رضا او جنت الفردوس، او په جنت الفردوس کې د پیغمبرانو د سردار صلی الله علیه وسلم قرب او جوار او ګاونډ موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي بفضله وکرمه ومنه وباسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الاعظم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.